علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران زده کوونکو د ریاضي په دا جلسې ته ښه راغلاست. ګران زده کوونکو په دې جلسه کې موږ ګراف یا د هندسي په میتود باندې د معادلو حل کولو طریقه لولو. راځئ ګران زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. زموږ عنوان څه ده؟ ښه شي ګران زده کوونکو چې د ګراف یا د هندسي میتود په واسطه موږ څرنګه کولی شو څه معادلې حل کړو. ګران زده کوونکو مونږ کولی شو هره څلور اړخیزه مساوات د معادلو او د معادلو د ترکیب په واسطه وګورو. یعنې چې وای مساوي ده اکس مربع باندې، وای مساوي ده اکس مربع باندې، او یو معادله خطي ده، یعنې وای مساوي کیږي ای اکس جمع بي، یعنې دا د خط په شکل باندې ده راځي. چې د ګراف له رسمولو وروسته لیکو چې وای مساوي کیږي اکس مربع او خطي سده وای مساوي کیږي ای اکس جمع بي. لاندې درې حالتونه لري ګران زده کوونکو، تاسو څخه ځیر شي. لومړی حالت څه ده؟ د ګراف یا هندسي میتود په واسطه د معادلاتو حل کول درې حالت لري مکمله. څه په دې درې حالت کې لومړی حالت څه ده؟ که دا دوګونې ګرافونه وي، یعنې ګرافونه خپله څو وي؟ دوه وي. دوګونې ګرافونه یا ګرافونه وي. دوه تقاطع نقطې لري، یعنې که دوګونې ګراف وي د دې د تقاطع نقطه څو دي؟ دوه دي. دوه تقاطع نقطې لري. دوه د تقاطع نقطې لري، نو داسې لیکو چې سی مساوي صفر ته ده په دوګونې حالت کې، یعنې سی مساوي صفر ته ده. کله چې سی مساوي صفر ته ده شي یا هم خپله عمومي معادله لیکو چې موږ عمومي معادله په دې شکل وله. عمومي معادله د معادلاتو چې ا اکس مربع جمع بی اکس جمع سی مساوي صفر، دا عمومي معادله ده چې دوه حل لري او د اکس دوه ګرافونو تقاطع نقطې مساوي حل ده. یعنې څرنګه ښودلی شي ګران زده کوونکو؟ که موږ داسې دوه د اعدادو محور ولرو، دې ته وای محور وایو، په عمودي شکل ته وای وایو، په افقي شکل ته موږ اکس محور وایو. دا یې موږ اکس محور وایو. اوس زموږ عمومي معادله چې ده ای اکس مربع جمع بي اکس جمع سی، چې دا موږ وویله دوګونې ګرافونه دي چې دوه د تقاطع نقطې لري. یعنې څه معنا؟ یعنې دلته یې موږ وایو چې ده مساوي کیږي اکس مربع باندې، او خطي څه ده؟ یعنې وای مساوي کیږي ای اکس جمع بي. په دې شکل باندې لیکو. ګرانه زده کوونکو موږ وویله چې دوګونه ګرافونه دوه تقاطع نقطه لري د اکس په محور باندې، د اکس په محور باندې. یعنې فرض کوو چې موږ یو د تقاطع نقطه څه ده د اکس په محور باندې جوړېږي، دې ته اکس یو وایي، او بل تقاطع نقطه زموږ په محور باندې په دې قسمت کې ده چې دې ته موږ اکس دوه ویلی شو. دواړه خوا چې کوم پورته وړو تر څو چې دغه پارابول سره هغه شي تچ شي. موږ په دغه نقطه کې دا تچ شو. دوهم اوله نقطې ته ګورو، همداسې پورته ځو چې دا په کومه نقطه کې تچ کېږي، په دې نقطه کې. اوس په دې نقطه کې چې تچ شو دغه دواړه نقطه یو بل سره موږ وصلوو. دغه نقطه د اکس یو او د اکس دوه نقطې چې دي یو بل سره موږ تچ کوو چې پورته او ښکته دغه هلته ادامه ورکړو. ښه ځیر شي ګرانه زده کوونکو، دوه نقطې لري. اوس نور موږ ویلی شو که دوګونې ګراف وي او د تقاطع نقطه د اکس په محور باندې چې دا اکس یو ده اکس دوه ده، موږ وای چې دي یو مساوي کیږي اکس مربع باندې، دوهم وای چې دي مساوي کیږي اکس جمع بي. دا د ګراف یا د هندسي میتود په واسطه د معادلو حل کولو لومړۍ طریقه وه. راځو ګرانه زده کوونکو د ګراف یا هندسي میتود په واسطه د معادلو د حل کولو دوهمه. ګرانه زده کوونکو دا دوګونې ګرافونه د تانجانت نقطې لري.
تانجانت نقطې لري نو مساوات زموږ عمومي کوم یو دغه ګرانه زده کوونکو ax مربع جمع bx جمع c مساوي صفر. دا چې مساوي صفر ته ورکړو ګرانه زده کوونکو دا یو حل لري او هغه د x تماسي نقطه ده. یو حل لري څو حل لري ګرانه زده کوونکو یو حل لري چې خپله دا د حل نقطې څه ده د x محور د تقاطع نقطه ده. ښه ځیر شي ګرانه زده کوونکو شکل ته تاسو وګورئ که موږ یو د y محور ولرو دې ته موږ وایو y محور همداسې افقي شکل محور ته موږ وایو x محور په لوړ خواو دا زموږ y محور شو په عمودي شکل دا زموږ x محور شو په افقي شکل باندې. مونږ په دوهمه حالت کې وویله چې د تانجانت یو حد نقطې ولري چې هغه نقطه هم د x محور د تقاطع نقطه ده. د x محور تقاطع نقطه سي یعنی دلته یې مونږ دغه منفي وایسه ده یعنی x دلته دغه خوا سي بي مثبت x ده دې خوا چې راځو منفي x ده دا پورته خوا مثبت وکېږي ښکته خوا ته منفي وکېږي نو زمونږ y سي دي مساوي کېږي x مربع باندې. کله چې دا x مربع ته برابر ده مساوي شوله زمونږ د حل نقطه سي دي د x محور د تقاطع نقطه ده یعنې دغه نقطه ده. نو خپله خط سي دي په دې شکل باندې باسو چې یوازې د x تقاطع نقطه په بر کې نیسي. دا زمونږ د ګراف یا د هندسي میتود په واسطه د معادلو د حل کولو دوهمه طریقه ده چې د تانجانت یو حل لري هغه هم د x محور تقاطع نقطه باندې. اوس راځو ګرانه زده کوونکو د ګراف یا هندسي میتود په واسطه د معادلاتو حل کولو درېیمه طریقه. ګرانه زده کوونکو په درېیمه طریقه کې که دا دوه ګرافونه د تقاطع نقطه ونه لري د تقاطع نقطه ونه لري نو څرنګه مونږ دا ګراف باسو نو مساوات هیڅ حل نه لري. کله چې د تقاطع نقطه ونه درلودو یعنې دا بیخي حل نه لري. مساوات یا معادلات هیڅ حل نه لري نو د دې حل ګرانه زده کوونکو شي کېږو حل یې خیالي منظر کېږي. څرنګه ګرانه زده کوونکو تاسو شکل ته ځیر شئ لکه زموږ د معادله عمومي شکل چې و ax مربع جمع bx جمع c مساوي صفر ته وده. خو زموږ د ګراف یا د هندسي میتود په واسطه د معادلو حل کولو درېیمه ځانګړتیا یا نقطې چې دي د تقاطع نقطه نه لري. کله څه ونه لرله نو دغه معادلات یا مساوات هیڅ حل نه لري. چې حل نه لري چی کوو ګرانه زده کوونکو د دې حل چې ده مونږ خیالي په نظر کې نیسو. لکه مونږ ښه ځیر شي یو محور لرو د عمودي په شکل چې دې ته وایو بل چې دي د افقي په شکل باندې ده چې دې محور ته مونږ x ویلی شو دې محور ته مونږ x ویلی شو. اوس ګرانه زده کوونکو چې مونږ معادله حل نه لري نو د دې حل خیالي څنګه نیسو. ښه ځیر شي ګرانه زده کوونکو د معادلې حل طریقه خیالي په مثبت کې مونږ نشو هغه نیولی ځکه چې په مثبت کې یا باید یو نقطې تقاطع ولري یا دوه نقطې څه په مثبت کې راشي. په محور کې هم نشو نیولی ځکه چې دا حقیقي حل کېږي. نو خیالي حل په کوم ځای کې نیسو په منفي محور باندې لکه دا مثبت x شوله دې خوا چې ګورو منفي x شوله دا مثبت وای د پورته خوا ښکته یې چې ګورې د وای محور منفي خوا ده. نو زمونږ خیالي چې دي په منفي محورونو باندې نیسو یعنې په دې شکل باندې ګراف رسموو. دغه تقاطع نقطه چې دي زمونږ په حقیقت کې مساوات یا معادلات حل نه لري خو حل خیالي ده هغه هم په منفي محور باندې. پوه شئ ګرانه زده کوونکو د ګراف یا د هندسي میتود په واسطه د معادلاتو حل کول درې طریقه وو. لومړۍ طریقې دوه نقطې تقاطع درلوده چې د x محور معادلات په دواړه
دوهمه سو تانجانت و سه یو نقطه تقاطع درلود و هغه هم د ایکس په تقاطع محور باندې یعنی په هغه مبدع باندې او درېیمه سیدي د تقاطع نقطه نه لري نو مساوات یعنی هیڅ حل نه لري نو د دې حل خیالي نیسو په مثبت محور باندې موږ خیالي نشو نیولی د همدې لپاره موږ دا خپله د مساوات د تقاطع نقطه یا د حل نقطه سیدي په منفي ګراف باندې نیسو. ګرانه زده کوونکو دا و زموږ د ریاضي نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو الله پاک